السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حاضرینو او سامعینو مسلمانانو ورونو، خبرې خو هغه وې زمونږ او ستاسې د تربیت او د اصلاح او د ایمان جوړولو چې هغه زما یو دوه ورونو درې ورونو مخکې وکړې. الله سبحانه وتعالی دې دا صفات موږ او تاسې کې راولي او الله دې موږ د هغه ښو خلکو نه حساب کړي. الله که موږ ډېر ګناهګار یو خو الله زمونږ ګناهونو ته مه ګورې، زمونږ په حال رحم وکړي. الله که موږ ناپوه یو د دعاګانو په چل نه پوهېږو، الله د پوه علماو نیکانو عابدانو په عبادتونو او دعاګانو کې الله زمونږ برخې وکړي. الله ستا د خوشحالولو طریقې او چل به موږ له نه راځي خو الله ته یې سبې زموږ نه راځي او خوشحاله شي. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا جميلا. زما ورونو، منګ او تاسې د الله عبید او عباد یو او رب چې دی دا معبود دی. عبد عین بدل د دې خپل معنی د ذلت او عاجزی
تاسې بار بار ویلي دي د بیزاوي د عبارتونو کې چې طریق معبد معنی د مذلل، لار معبده ده یعنی ډیر خلق پیزی و واره شوی ده بالکل. ثوب معبد جامه معبده ده یعنی مخلق ډیر سولول شوی ده او زړه شوی ده بیخي پسته شوی ده. او سبعه کې به د لبی دغه شعر ویلی تباری عتاق ناجیات و اتبعت وزیفا وزیفا فوق مور معبد. المور المعبد اغه لارې ته وی چې ډیرکۍ پې ختمې شوي او همواری. عابد اغه انسان ته وی چې د دنه تکبر مستی دا ختمه شوي او الله رب العالمین سره مینه او الله ته ډیره عاجزي کوي. دی وجه نه علما وی عبادت څه ته وی؟ غایة الخضوع مع غایة التذلل. او شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله وی چې د الله عبادت چې دی دا عبارت دی د انتهایی محبت نه سره د انتهایی ځان ذلیله کولو نه، چې دا دواړه عبادت کې داسې کار کوي لکه د کورې دوه قطبه چې دي او هغې له حرکت ورکوي. وعبادة الرحمن غایة حبه ما ذل عابده هما قطبان. عبادت اهل علم وی د دې د یو مرغه مثال دی. مرغه کې درې څیزونه دي، یو د مرغه سر دی، او دویم د مرغه یو وزر دی، او دریم د مرغه د بل وزر دی. که چېرته د مرغه سر کټ شي نو ژوند نشي کولی. البته که یو وزر کې څه نیمګړتیا راشي څه منډه رامنډه به ووایي، خو که په سټه وزر کټ شي نو بیا مرغه د میږانو خوراکیږي. دغه شان عبادت د دې سر د الله محبت دی چې د الله سره مینه، د الله او د رسول مینه په خپل مینې خواهشاتو خپلوانو پلار مور ښځه بچي د دې په محبت باندې مخکې کول. دې ته اشد حبا لله ویل شوي دي. عمر فاروق راغلی رضی الله عنه د الله نبی علیه السلام ورته وایي عمر زما سره څونه مینه ده، وایي د ټول انسانیت نه راته ګرانې خو د ځان نه راته نه ګران. صحابه دروغ نه ویلې، هغوی به صفا خبره کوله. د الله نبی ورته وایي عمره ایمان به هله کاملې چې زه ته د نفس نم ګران شمه. عمر فاروق ویل یا رسول الله اوس راته د ځان نم ګرانې. دې وجې نه د عمر پلار چې کله مسلمان شو جړلې، چا ورته ویل ولې؟ وایي کاشکې ابو طالب مسلمان شوی وی نو ښه به وی. نو چا ورته ویلې ابو طالب ولې په خپل پلار غوره کې؟ وایي که ابو طالب مسلمان شوی وی د محمد علیه السلام سترګې پې یخېدلې، او خطاب چې مسلمان شو نو د عمر سترګې پې یخې شوې. د ابوبکر باره کې هم داسې واقعه راځي، زما سترګې دې وروسته یخې شي، د محمد رسول الله سترګې دې د ټولو نه مخکې شي. دې ته محبت ویلی کېږي. طلحه رضی الله عنه دی، بار بار حدیث م اورېدلی دی، احد کې غشی راځي طلحه ورته لاس نیسي. د الله نبي ورته وایي طلحه دا لاس ولې نیسي؟ د الله نبي غشی دی په دې ولګي خو چې تا باندې ونه لګي. او محمد رسول الله وایي غشی به راتلل په طلحه به لګېدل
رأيت ید طلحه قد شلا، ما د طلحه لاس ولیده چې کته ځوړند شه. الا اوجب طلحه ځان له جنت واجب کړ. زنانه ده، اکثر علما وی دا د مصعب بن عمیر رضی الله عنه ښځه ده. چا ورته ویلې خاوند دې شهید شو، وی محمد رسول الله ژوندی دی، وی ما ته د هغه مخ وښیه، وی مخکې ځي، وی پلار دې شهید دی چې ګوري پروتې دی، وی رسول الله ژوندی دی، وی مخکې ځي ورور مړ دی، دا ډېر غټ مړي دي، او بیا ښځې طبقه دی په پردي مړي کې 2 ګنټې چاړي، نو چې خاوند او پلار او ورور داسې مړي راشي. دا زنانه وی ارینی وجه رسول الله، ما ته د محمد رسول الله مخ وښیه، وی چې د الله نبی ولیده، وی کل مصیبت بعدک جلل یا رسول الله، ټول مصیبتونه ستانه رسته دا واړه دي، خیر دی خاوند دی نه یي، دادا دی نه یي، لالا دی نه یي، قوم دی نه یي، خو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی. امام بخاری باب ذکر کوي حب الرسول من الایمان، د پیغمبر سره مینه کول دا هم د ایمان حصه ده، د الله سره مینه کول دا هم د ایمان یوه حصه ده. محبت دا د عباداتو سر دی زما ورونو. محبت به د چا سره کې؟ د الله سره به مینه کې، د رسول الله سره به مینه کې، د صحابو سره به مینه کې، د علماو سره به مینه کې، د مؤمنانو سره به مینه کې. انما المؤمنون اخوه. شیخ عبید الله مدني صاحب دا عنوان تاسې ته ویو، مؤمن سره مینه کول. الله ګوره انما المؤمنون ویل، د آیات ته لږ وګورئ. یو خو الله د انما کلمه راوړه، تلخیص کې مو ویلي دي چې دا 4 علامې د حصر دي، ماولا دی او انما دی او تقدیم د محق او تاخیر دی او تعریف د جزئیانو دی، څوک نور هم وایي. نو یو خو دې کلمې حصر پیدا کړ. دویم که خیال هم کړی دا یې په الف لام سره وړی دی، بل دا ایمان یې راوړی. انما المؤمنون علما وی حکم په شی باندې دا د مشتقي هغه مبدأ اصل د هغې علتي، دا اخوت په څه راځي؟ دا په دقه ایمان د مؤمنون باندې. به زمونږ او ستاسې ایمان دا به د دې وجې نه نه چې د دې سړي خبره منم، دا مې قومي دی، دا مې نسبي دی، د ده جب کې د جناح صاحب روپۍ ډېرې دي، او د ده د زنده‌باد او د مرده‌باد چغې والې کېږي، او دا ډېر مشهور دی، او دا بل دی، او دا بل دی. داسې ورورولي دی اصل الله جوړه نه کړي د چا. ایمان به هغه ایماني چې د هغې علت ایماني، اخوت هغه اخوت دی. د بدر کې د مصعب بن عمیر رضی الله عنه یو ورور ابو عزیز ابن عمیر، دا ابو یسر یو انصاری صحابي دی، هغه راګیر کړی دی او ډونګې پې لګولي دي. بدر کې خو الله د ایمان څه ناشنا ناشنا علامې ښکاره کړې وې. کله چې دی ابو عزیز د مصعب بن عمیر ولیده، دی اعیاني ورورو، نو دا ورته وایي چې یبن امه، عربی کې دا ډېر د شفقت لفظ دی، زما د مور زما د ابۍ بچې، د ستا د ملګري نه مې خلاص کا، یبن امه. نو مصعب بن عمیر رضی الله عنه ته چې د ابو عزیز دا आवाज وکړ، نو دا ابو یسر انصاری صحابي دی، نو ته دا لاسونه لږ سپک کړه. نو مصعب بن عمیر ورته آواز کوي ابا یسرین شد یدیک علیه، سمې ډونګې پې ولګوه. ولې؟ فإن امه ذات متاعین، مور سمه د پیسو بینک دی، مالداره ده او روپۍ به له درکړي. نو دی ورور یې ورته چغه کړه اتلک وساتک بی یبن ام، زما د ابۍ بچی له دا خیر خوایي دي و چې پړی پې کلکه
او ډونګې په ولګوا. مصعب بن عمیر د ایمان په مدرسه کې، د محمد رسول الله په مدرسه کې، د قرآن او حدیث په تربیت کې غټ شوی دی. هغه دا نه وایي چې کېدی شي دا به یو، کېدی شي دا به یو، کېدی شي دا به دا کېدی شي او کیف ما او کیف انت، دا زمونږ استاد دې زمانه کې وي. نو هغه سړي ته وایي، خپل ورور ته ابو عزیز ته وایي فإنه أخي دونک، ابو یسر زما ورور دی، مړه ته زما د څه ورور یې؟ یو دادا وبی کې راسه شریک دی، دا رسول الله کې شریک دی، قرآن کې شریک دی، رسول الله کې شریک دی، کعبه کې شریک دی، او په سب د مؤمنانو کې ولاړ دی، دا زما ورور دی، ته زما څه ورور یې؟ زمونږ استاد سره پښتو کې یو غلطه مقوله مشهوره ده چې ابو جهل هم داسې خبره نه ده کړې. موږ یو خبره به د الله دپاره کوو، ډانګې به د ورور دپاره وو. دا ډېره د بېدینۍ خبره ده. خبره به هم د الله دپاره کوو، کوتک او ډانګې به هم د الله دپاره وو. ګوره ابو مصعب بن عمیر څه وایي؟ دا ابو یسر زما ورور دی، ته زما ورور نه یې. ورورولي هغه ورورولي ده چې هغه په ایمان باندې بنای. انما المؤمنون اخوه. کنز العمار کې یو روایت مې لیدلی و، وایي داود علیه السلام وایي رب العالمین ته ویلي چې ما ته الله یو دعا وښیوه. دا دعا به حدیث کې راغلې ده. وی الله ته ویل چې دا دعا کوه چې اللهم انی اسألک حبک وحب من يحبک وحب كل عمل يقربني الى حبک. الله ستا محبت، ستا د بندگانو چې ستا سې مینه، او رب العالمین هغه عمل چې تا ته پرې رسېږم ذوالجلال والاکرام، الله د هغې محبت زما زړه کې راولې. الحمدلله موږ ډېر خوشحال یو چې دا نن تاسې سره ناست یو. والله دا زموږ او ستاسې د ایمان علامه ده. ورجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه وتفرقا علیه. موږ او تاسې یو بل پلار نه پیژنو، د یو بل مور نه پیژنو، نیکې نه پیژنو، خو هغه موږی چې په هغې موږ او تاسې تړل شوي یو، هغه د الله او د رسول مینه او محبت دی. الله دې دا مینه او محبت د الله او د رسول زمونږ او ستاسې ډېره کړي. الله دې موږ د الله په محبت را جمع کړي، او کوم خلک چې د الله د محبت نه موږ سوران دي، نو رب العالمین دي د هغې نه موږ جدا کړي په دې باندې، او یا دې الله هغوی ته هدایت وکړي چې هغوی موږ سره د الله محبت کې را جمع شي. او دا خبره زه ډېره کومه، موږ بغض نه کوو چا سره، حسد نه کوو. د الله ډېر وسیع رحمت دی، د الله ډېر پراخه محبت دی، او د رب العالمین ډېر ناشنا لوی حکومت دی. هغه خلک چې هغه موږ سره بغض کوي، موږ یو سره بغض نه کوو، موږ یو الله دې ورته هدایت وکړي. هغه خلک چې موږ سره حسد کوي، موږ یو سره حسد نه کوو. هغه خلک چې خیانت کوي، موږ یو سره خیانت نه کوو. هغه خلک چې په موږ دروغ وایي، موږ په دروغ نه وایو. هغه خلک چې هغه موږ سره الله مني، رسول مني، قبله مني، قرآن مني، لکه شیخانو مخکې ویل زمونږ ورونه دي. خیر دی که هغوی غلطې خبرې کوي، کنځلې کوي، کوي دي که نه، چې سړی بدعت هم کوي او دلیل هم وسنوي او کنځل هم ونه کوي، نو زړه باندې بړاس پاتې کېږي، بیا به څه چل کوي. پوهېږې خبره باندې سړی بدعتي هم شي، بدعات هم کوي که نه، او دلیل هم وسنوي او کنځل هم نه کوي، شور نه کوي، شرغب نه کوي، هاهو نه کوي، بې ځایه پتوې نه لګوي د باندې. پرېږده د زړه بړاس وباسي، دا خو یو ارمان داسې نه چې بې ځایه زړه ونه چوي. کله دوی وایي یاره موږ اهل سنت والجماعت یو، نو موږ خو یو اهل سنت والجماعت د هغې منهج معلوم دی. خیر دی خبره باندې، لکه مثلا دا کلی ستاسې سوات دی، زه وایم زم د سوات یم، او دا بل هم وایي یو پنجابی د لاهور نه راغی وایي زم د سوات یم، نو دا به د هغې شناختي کارت دلته کتلی کېږي. نو چې زه د پېښور یم، ما څوک سواتی نه وایي او نه پنجابي ته وایي، چې څوک د سوات اوسېدونکي دلته یې کورونه یې هغې ته یې وایي. اهل سنت والجماعت د هغې چا ته ویلی کېږي. واما السنة غنیه کې شیخ عبدالقادر جیلانی وایي فما سنه رسول الله صلی الله علیه وسلم، واما الجماعه فما اتفق علیه الصحابه. بس دا جماعت دی که نه، اهل سنه والجماعه یعنی د نبی او د صحابه متبعین.
ابن کثیر سورۃ احقاف کې لیکلي دي واما اهل السنه والجماعه تفسیر یې ولکړی دی اهل سنت والجماعت دا غي عقیده ده فيقولون في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابة فهو بدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الدين إلا وقد بادروا إليها. بس أهل السنة والجماعت ده رازد التلد لقوي وانزلنا الميزان سورة الشورى کی الله وی قرآن بس یو تلد سنت د نبی پراته دي رازستا عمل مرته او زما عمل مرته چې چاغه وزن وک د به قیمتي او چې چاغه وزن ونک نو سره پاپړو بوجي وي هغه باندې څه کیږي نه بدعات راوالي کله اکثر دی وای دا یو مسله کې دی ونخلي یاره درې طلاق دی واقع دی او کنه دی تاسو زه په بل فیصله نه کوم فقه حنفي باندې سکوم دا نوري فیصله دي د ګټې په سر کې فقه حنفي کې ستا فقه کې نه دی چې دسه طلاق دا بدعي طلاق دی وای کنه وای احسن دی او حسن دی او بدعي دی او بعضی وای سنی دی او بدعي دی نو یو شی بدعي شي کنه ا دې رستم کې یو پرويزه هغه به ویل چې دا بدعت وای بدیت دی او چې شی او ځل بد شباب کې خلک تر زیره شي نو چې ته وای چې بدعي دی نو په بدعت او شریعه احکام ثابتيږي دا د سویل کده سړی و چې د کموډ په دی یو طرف کې زمزم چې نه راوتی دی یا کې غبین دی کموډ کې چې څه دی هغه نور څه دی زمزم نه دی بدعت باندې ته څنګه احکام ثابت دي یو تن ما ته ویلو به زمنګ څنګه نوم دی نو چې تاسو د سنت والجماعت هم شو منګم شو ما بس نوم خدا چې معلوم دی خپل نوم به توخي او تاسو ډیره مینه د حلواګانو سره تفسیر حبیبی کې ویل کېږي دي چې وفي قلب المؤمن چارغلی مولا حبیبی چې لیکل تفسیر حبیبی د مؤمن د زړه کې نقطه سودا یو تور ټکی دی ولا يملا ذلك الا بالحلوا دا چې د مړي د لړمې حلوا نه ویل دا وای نه ډکیږي او محمد رسول الله وای انسان چې ګناه وکي نو کې تطبیق قلبه نقطه سودا او دوی وای ولا يملا ذلك الا بالحلوا او کله چې مړی وشي وای دا لړمې حلوا ده لړمې څه معنی چې د مړي له دا لړمانان راشي بس دا بوی په ورشي نو په دې ورشي نو دا لړمې حلوا ستاسو قبر کې خدا کنه د جمعهتونو د برت خریری لړمانان په راجم شو او میراب کې واله نو تاسو د سنت والجماعت کوم ځای کې وای تاسو خو اهل الحلوا والخانه کې وای خپل نوم په جنې د الله بندگان محبت د محمد رسول الله صدا ده خپل قول خپل فعل خپل ری خپل نظریه دا به رستکه د محمد رسول الله دا به مخکې کې الحمدلله د اهل حدیث کدا د سلف په نوم باندې دي کدا د اهل سنت والجماعت په نوم باندې دي د الله په محبت او د محمد رسول الله په محبت باندې راجم شوي دي دویم سماورونو د عبادت دویم وسر هغه الخوف من الله د الله نه یره ده د رب العالمین نه یره دا ډېر مهم شی دی الله دې موږ او تاسو کې دا راوړي سلف به ویلي وای دا د الله نه یره وای صوت دا یو چابک دی يخوف الله به عباده المؤمنين الله پیدا مؤمنان یری اسپه چې بچابکو تیز شي د الله نه یره چې کوم زړه کی دا زړه د الله طاعات ته او د الله اوامر ته ورمخکې کیږي او د نواهیونه چې د منی کیږي او دریم پاغه کې د الله نه امید ده الرجاء چوتوي عمر رضی الله عنه یو ځل ویلو وای که رب العالمین وای چې دا ټول خلق جنت ته ځي او یو سړی د جهنم ته لاړ شي کې دې شي چې هغه یو عمر فاروقي الله اکبر هغه عمر چې د الله نبی وای زه عمر په جنت کې زه ابو بکر په جنت کې عشره مبشره کې دي سبیر باندې محمد رسول الله روان دي غر خوزي لتور كيد الله نبي وتوي اصبر الصبير ما عليك الا نبي وصديق وشهيدان اغه عمر چې شهید ته ابو لولو ظالم مجوسی والے دي کلمی ولا رئیستلی دي
دا عمر وای که الله وای چې ټول جنت ته ځئ یو کس د جهنم لځي کیدای شي چې هغه څوک عمر د ډېر لوی شان والا د عمر تاریخ انګریز هم لیکلی دي وای په انسانیت کې دریم سړی دی اول محمد رسول الله او دویم یو هټلر لیکلی دی څه بې دینه ګیدړ دی او دریم عمر یې لیکلی دی شیعګان که روافظ د عمر خلاف کوي نو بس خبره دا ده چې خاپیرک له موږ خو چشمې نشو جوړولی چې په ده باندې د نور رڼا بده لګي ځان له یې د سترګو علاج وکړي دا د ماښام خاپیرکان دي سپومۍ ته که سپی غاپي نو دا سپی د ځان له علاج وکړي سپومۍ خو پټېدی نه شي کله بعضې داسې یو ډېر بېدینه سړی چې یو شي کې مشهور شي من کله څه ویلی هم نه شو بیا خلک وایي دی د علماو بدي بیانوي علماء منهج خو الحمدلله زموږ علماو ته ذکر که چې وعلماء هذه الامه من السلف والخلف لا نذكرهم الا بالجميل ومن ذكرهم سوى ذلك فهو على غير السبيل صدر الدين ابن ابي العز حنفي ویلي دي او لهم العلماء مسمومه لیکن زمونږ کله یو عالم منګه د ټوله معاشره کې ډېر مشهور دی ګزار ونه کوي د طالبان ډېر جذباتي دي شیخ رزیل ران لار دی او شیخ رزیل بر دی دا غټ رزیل دی ورخه د یو ځای کې لیکلي دي وایي د ابن حاجب سخت بد کړي دي چې د عدل مثال عمر لیکلی دی ځکه عدل خو انصاف ته وایي عمر کې انصاف چېرته عمر کې انصاف نه او تا کې انصاف خو ډېره بعیده خبره ده خو دا د بېدینو عادت دی د ده یو بېدینه دی الجزایري په نوم باندې مشر یو بېدینی دی هغه لیکلي دي وایي په عمر کې ذره بره ایمان نه و العیاذ بالله د خمیني پلار دی د هغه کتاب دی زهرا شپږمه صفحه کې لیکلي دي وعمر لا ینام حتی یجعل الرجال على نفسه والعیاذ بالله دا خپله دی مرض باندې اخته و څوک چې دی مرض باندې خپله اخته نو احوال ته یو دوه ښکاره کېږي الحمدلله عمر فی الجنه خلیفة المسلمین هغه عمر دی چې محمد رسول الله وایي چې عمر قسم په الله چې ستا د وجې نه شیطان لار بدلوي الله اکبر هغه عمر چې هغه فاتح دی هغه عمر چې هغه خلیفه د مؤمنانو دی هغه عمر چې هغه د الله نه ډېر یېرېدونکی دی امام ترمذي یو حدیث راوړی دی عمر فاروق رضی الله عنه نبی سلام یو ځل خوب ورته ویو عمر معراج شپه باندې زه لاړم یو ښایسته کور و د ملغللې نه جوړ و مخې ته یو ښځه هم ناسته وه ما جبریل ته ویل دا کور د چا دی ما ته ویل دا د عمر ابن الخطاب دی وایي زما اراده وه چې زه ورننوځم په عمر ستا غیرت رایاد شو نو زه بېرته راوګرځېدم چې سبا به ته وایې چې ستا څه کار و چې زه نه وم زما کور ته ورتلې عمر فاروق په ژړا شو وایي علیک اغارو یا رسول الله د خطاب بچی بس تا باندې غیرت کوي ته به لا زما کور ته راځې علیک اغارو یا رسول الله د الله نبي له جنت کې کور ویني هده وایي عمر داسې دی عمر هغسې دی الحمدلله هغه عادل انسان هغه د خیر انسان هغه د برکت انسان چې عمر رضی الله عنه داسې بلا میندې د دې نه بعد راوړي ډېره بعیده ده ډېره بعیده ده موږ خو چې پردی مال وینو نو موږ وایو چې بس مال موزي او بخر غازي خوره غازي خیر دی خبره باندې مولوي صاحب څه په یو نوم وخوري زه محتمم یم او زه مدیر یم نو چې مال حلال دي نو زما غواګانو له هم حلال دي ځکه هغه زما د لوازمو نه دي او لازم د شی نه خو لازم د عیني شي دا لوازم بعیده پکې دغه کې ده طالب د ولږې مړ کېږي او د مولوي صاحب غوا ډبل روټۍ خوري او د مولوي صاحب غوا کیکونه خوري دا ولې ځکه دا جز د مدرسې دی او دا جز د محتمم دی او که جز لازم نه دی نو مفارق خدای کړه دا قصې به جوړې کړي او کله د کلي ملک شي څوک
د کلی ملکانانه وی بیت المال له مال راغلی دی. څه شی راغلی دی؟ مال راغلی دی. چا له مال راغلی دی؟ کونډې او یتیمانانو له. نو دته به خپلې کونډې معلومي. زکات چارمین صاحب چاله ورکوي؟ خپله ښځه د سر کونډی، نوڼې کونډي، ورندارګانې کونډي، د ترونو ښځې کونډي، د دې دا بچي ټول یتیمانان دي. اکثر دا د مدرسو کې ګورئ بدګماني مو نه کوي او خفه هم نه شئ. یو مدرسې ته لاړم دارالایتامو کې یو دوه یتیمانان هم د چا وروستي وو. چې ورغلی هلک یې وکتل چا زوی؟ وایي زه د فلاني مولوي صاحب زوی یم. نو فلاني مولوي صاحب مړ دی که ژوندی دی؟ نو خو دغه دی د ژوندی ګرځي. دا بل د فلاني حاجي صاحب زوی دی، دا بل د فلاني حاجي صاحب زوی دی. نو هغه شیخ ته ما وویلې مشهور سړی دی زه نوم یې نه اخلم، ما لیدې کې دا د اموات حقیقي بچي ډېر دي که دا د اموات مجازي ډېر دي؟ وایي اموات مجازي څنګه؟ ما دا کلی داسې ځمکه چې وچه شي الله ورته دغه ویلي ده مړه ځمکه ورته ویلي. زما ورونو د یتیمانانو مالونه مه خورئ، پردي مالونه مه خورئ. که د جوماتونو مشري تاواله شوه، که د مجاهدینو روپۍ ته تاواله شوې، که د مدرسو روپۍ ته تاواله شوې، والله چې د جهنم اور دی. فمن شاء فلیقل ومن شاء فلیکثر. بس که د چا خوښې ډېرې دي وخوري او که د چا خوښې لږې دي وخوري. چل د عمر نه یاد کوي. عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل عمر داسې وویل یاره غوښې ته مېړه شوی دی، ډېر وخت کېږي غوښه مې نه خوړلې، مونږ خو یې غوښې را لړو وو. عمر بادشاه دی، یاره غوښې ته مېړه شوی دی. څوک به یې راوړي؟ یو نوجوان ناست و، امیر المؤمنین اوس به یې راورسو. مجاهدینو اس ولاړو او پې ورسور شو او سم یې وزغلو. دغه دی په پړق کې بېرته غوښه راورسوله. امیر المؤمنین غوښه مې راوړه. د ایمان چل د دې خلکو نه یادول غواړي. قسم په الله زه کله د دې صحابو د سیرت کې سوچ وکړم والله د خپل ایمان باندې ویرېږو چې دا مونږ خو ټوکې کوو مړه داسې شی. عمر ورته وایي څنګه سر رالی؟ وایي زما ډېر مهارت دی په اس کې او اس مې وزغلو. وایي د چا سو؟ وایي د بیت المال. وایي ته راځه. چې راغې دې اس ته یې وکتل د دې خېټې نه د خولې داسې روانې وې. عمر رضی الله عنه په جهاد او ځان ته وایي الله دې مور مړه که عمره، د خپلې ګېډې دپاره دې د مجاهدینو د اس د ګېډې نه خولې ویستلې. ته به الله ته څه وایې یا ابن الخطاب؟ ای د خطاب بچیه، د عمر د خطاب زوی الله ته به ته څه وایې؟ سلګونی ولې سړي ته وایي دا غوښه لرې کړه. هغه وایي چې ویې خوره. وایي زما دې د خانه کعبې په رب قسمي که عمر فاروق دا غوښه په خوله کېښوده. داسې یو سړی الحمدلله د ایمان د دین د دې په دې مشرۍ کې چې څوک راغلي دي رسېدلي خلک دي. دا عمر وایي که الله وایي چې ټول جنت ته ځئ خو یو د جهنم ته ځي کېدی شي؟ دا عمر بیا عمر وایي که الله وایي چې ټول جهنم ته ځئ خو یو د جنت ته ځي، وایي کېدی شي هغه یو عمري. چا ورته ویلې عمره دا ته څنګه پر طرف کې ته یې؟ هغه ورته وایي ایمان د امید او د یېرې منځ کې دی. د الله نه یېرېږم که ټول جنت ته بوځي زه ته یېرېږم داسې نه چې ما جهنم ته دي که نه کړي. او د رب العالمین نه یېرېږم امید مې دونه دی که ټول جهنم ته بی ما باندې ظلم نه کوي زما رب انشاءالله ما به جنت ته بی. الایمان بین الخوف والرجاء، د الله سره محبت، د الله نه یېره، د الله نه امید، دا مرغه دی دا جوړ که چې ایمان دې اسمان ته وخیږي. الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. زما ورونو د الله بندګي او د الله عبادت موږ او تاسې الله دې له پیدا کړي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لیعبدون کې تاسې پوهېږئ دې باندې
چې دې ته لام د تعلیل وي. رومي وی لام تعلیل به یعبدون دارد، نه یاکلون و یشربون دارد. لام د علت الله په یعبدون راوړی دی. داسې نه دی ویلي چې الله پیران او انسانان پیدا کړي. څه لدي؟ خوراک لا یا څښاک لا. موږ او تاسې الله بندګۍ له پیدا کړي وو. دې وجې نه الله موږ ته اعلان کوي یا ایها الناس اعبدوا ربکم. یا د ټولې دنیا خلکه د الله بندګي وکړئ چې ستاسې تربیت یې کړی دی. موږ مونځ کې ویو ایاک نعبد و ایاک نستعین. الله چې څونه پیغمبران را لېږلي دي، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله. نوح علیہ السلام وی یا قوم د الله بندګي وکړئ. والى عاد اخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. او الله سورة انبیاء کی وی محمد رسول الله ستانه مخکې چې څومره انبیاء ما لېږلي دي نو ټولو ته مې د الله د بندګۍ حکم کړی دی. او الله ټولو انسانانو ته حکم کوي واعبدوا الله ولا تشركوا به. د الله بندګي وکړئ او د رب العالمین سره شریک مه پیدا کوئ. زما ورونو د الله بندګي دا یو لویه موضوع ده. شیخ الاسلام له یو سړی راغلی وای ما ته د الله د بندګۍ طریقې وښیوه. 15 قاعدې هغه ذکر کړي دي. نو هغه له یو کتاب ولیکه العبودیه. ته به د الله بندګي به یادې د رب العالمین بندگی دا به ته یادې نو بیا به په هغې طریقه باندې بندګي کې. کله کله سړی بندګي کوي خو بندګۍ کې غلط شي. دې وجې نه علما وایي یو داسې او خبرې دي چې دا په بندګۍ کې نه وي نو بندګي نه ده. یو په هغې کې الاتباع کمن و کیفا. د شریعت تابعداري هم په کم کې او هم په کیف کې. د کم نه مقدار مراد دی او د کیف نه کیفیت مراد دی. یو هغه د منطقینو مقولې دي، هغه مقوله نه ده مراد. کله چې 9 مقولې د عرض کې به دا 2 مقولې اجزا د عبادتي نه. دلته کم معنی شریعت چې کم مقدار ښودلی دی په هغې کې به ته اتباع د نبی علیہ السلام کې. مازدیګر مونځ دی موږ 4 رکعته وکړو. ټولو 4 وکړه که نه ډېر به کې چا کړی 4 هم وکړه. که موږ 3 رکعته کړي وې او ویلي وې چې زه ماښام به خلک ډېري او بیا به 4 وکړو نو دا عبادت به شوی وې. او وروڼو ویې شوی به وې نه. دارنګې که موږ دا د مونځ د مازدیګر موږ ویل چې دا بهترین مونځ دی، صلت وسطی دی. او د الله نبی وایي چې رحم الله من صلى 4 قبل العصر. 4 به ترې مخکې وکړو او دا به 10 رکعته وکړو. او چې 10 هم کړی وی نو دا به قبول شوی وی؟ نه به قبول شوی. ولې؟ شریعت موږ دلته 4 موږ ته ویلي دي. نو چې موږ 10 کوي یا 3 کوو یا 2 کوو نو دا موږ د شریعت خلاف کوو. اتباع به د شریعت کې په مقدار کې به کې. دویم دا دی چې ته اتباع کې نو ته به کیفیت کې د شریعت تابع. عبادت دی او تا وویلې چې بس راځه اول به دې دا سجده وکړم بیا به پسې ورپاڅېږم رکوع به وکړم او بیا به یې قیام وکړم او دې پسې به وروسته د رکوع په حالت کې تشهد وکړم او سجدې ته چې ورلم نو سلام به وګرځوم. نو دا مونځ دی زما ورونو؟ نه دی مونځ، ځکه دا پیغمبري مونځ نه دی. ثواب په هغې مونځ میلاویږي چې هغه پیغمبري مونځ وي. زمونږ یاران رال وایي پیغمبري مونځ نشته دی حدیثو کې. څه شی نشته دی؟ حدیثو کې پیغمبري مونځ نشته دی. د الله نبی څه وایي؟ صلو کما رأیتمونی اصلي. زما په شانه مونځ کوئ. نو محمد رسول الله زمن پیغمبر دی
نو قسمون پیغمبري مونږ دی. صحابي وای الا اصلي بكم صلاه رسول الله، راځي چې محمد رسول الله مونږ کو. محدثین باب ذکر کوي صفت صلاه النبي صلی الله علیه وسلم، دی وای یره د پیغمبر مونږ نشته دی. نو چې پیغمبر مونږ قران او حدیث کې نو د کوپی او د هندستان مونږ قران او حدیث کې هغه مونږ ته وخیو او صحیح ده بالکل. مونږ اکثر د مرګرو ته ویو د بیخي په دې نش رواني، مونږ یو دغه نشته دی دا پیغمبري مونږ قران او حدیث کې نشته دی. نو فرضیت خود نبی نه ما سوا بل څوک نشي راوسته، نو ولې د جمعتونو کته پورته کوي چې نشته دی. دین دا تاسو چې کوم مونږ وای چې په خدا بزرگ به شروع کو الله اکبر او الله سب سے بڑا ہے او تمام ثنا و صفت برای خداوند متعال است کہ پرورنده کننده تمام عالم ها دا چوي او په اخر کې ته بزرگتا باندې وزه والخروج بصنع المصلي. قسم مې د کعبه پر ابي کدا مونږ په قران او حديث کې شیخ صاحب چیرته وایي نه قران او حديث کې د مونږ رندونه نشته ده. ته مونږ کې ارون وکړو مونږ به ختم شي، او تب کې فارسی وي او تب کې د اردو ترانه وي او مونږ به ختم شي. کله به وایي دی په دې باندې راشي یاره دی مونږ ته قران او حديث کې جنازه وخی، قران او حديث کې مونږ ته جنازه وخی. دا مونږ د سزد او حسد نه مله خندا ته دي خلکو په دې خبرو په راځي. دا د زیاله کې سړی وایي چې پس مکه ناسې مزمکه نشته ده. نو چې قران او حديث کې جنازه نشته نو د بلار باندې ولې دا جنازه وکړه چې بل ورځ مړ شو به جنازه به ورته نه وي کنه. ها دویم دا ده قران او حديث کې جنازه شته. صحابي وای محمد رسول الله په مړی جنازه وکړه، وای مال چې کش کې زمړ وې نو څونه بخره او دا جنازه را باندې کړی د الله نبی جنازه کړی دا نور ثلاثه کې چې غایبانه هم کړی دا په قبر هم کړی دا اسحمه رضی الله عنه باندې کړی و خادم المسجد باندې کړی و. دا به موږ څه په خوانه منل دی دا غایبانه جنازه اوس دیم شروع کړی. جنازه قران او حديث کې نشته. موږ یو لازمن داشته او کې دې شي چې د استاد ځوان نه وي، کې دې شي چې نه کې دې شي نه وایم یقیني چې نشته دی. ولی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وجل ثناؤك ولا اله غير. صحیح حدیث ته ګټه په سر کې ضعیف کې مونږ ته وخیزه دا زمونږ اعلان دی او ته ضعیف کې دی مونږ ته وخی. وای کتاب کې دي چې ثنا به وي ولې سورته فاتحه ثنام ده چې رب وای چې اسنا علی عبدی. نو اول چې تکبیر شروع کوي و ایماندارو نیت کوي دا په څلور مذهب بدعت دی. وای متأخرینو جایز کړی دی نو زه دا غنه متأخر مذهب وسوته قبیح وایم. نو سبب بل راشي وي جایز دی بل ورځ به بل راشي وي قبیح دی. نو نیت اول خودم تکبیر ګډوډ کوي یاره دویم دیم ګډوډ کوي. نو کته چې ابن عباس حدیث دی چې هغه جنازه وکړو فاتحه ولسته ویل تعلم انها سنه. نو صاحب د هدايه خو ډیر حدیثونه ډسمس کړی دي او کله چې عربي راغسته دوران ورانه کړی دا نو هغه وایي چې سنتن معنی طریقه و طریقه د چوته حدیث ویلي دي. تا د خلاصې د سنت معنی نه یاد کړی. و اما السنه فما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع تركه مره او مرتين. بل صحابي چې من السنه وایي خو چې څوک علم حدیث سره تعلقي زما د یو تنسا د بنیر د توتالۍ په تاړه کې مناظره و یو قاضي سیب یو موضوع باندې کرامات الاولیاء باندې نو ماته وی حدیث قدسی کې راغلی دي. نو مې دا کوم حدیث قدسی کې د لولا راغلی نو شمیر راوسته نو شمی کې انت دیګره بعد تحمید خداوند درود مصطفی نعت علی پاک پیغمبر رسول مجتبی نو بر یو طریقې لما ورد په حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک. نو د دې به د حدیث قدسی هغه د حدیث غټ کتاب د غټ شیعه شمه ده. هغه شمه د استولی چې خط نشي به کې نور څه پاتې نه دی په پاکي کې دا وایي. نو چې کله به دریم تکبیر ته پاتېږي نو موږ ابراهیمی درود ویو کنه نو دی وایي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت وسلمت ورحمت وباركت وترحمت واكلت وشربت دا ټول سوي دا چیرته دي؟ دا خو تحریر سامبټ لیکلي دي چې کله تنازع د فعلین یو کله د دین ډیری نو کما صلیت وسلمت ورحمت وبارکت وترحمت نو دی له خوان ورکه جنازې کې ورنه نه ایستل خپل ډېر احتیاط کول غواړي ډېر احتیاط کول غواړي اخر تکبیر له راځي واللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان الله اكبر من سبان دلته حدیث کې نور الفاظ خوشته کنه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده ولا تضلنا بعده نو اول تکبیر د ځوان شروع په بدعت دویم د شروع په بدعت دریم د شروع په بدعت او څلورم د ابتر نیم دی او نیم د پرېخل والله کده سه جنازه د محمد رسول الله وای قران او حدیث کې جنازه نشته بالکل سمنم چې د سه جنازه کې نشته سړی چیرته چاته ویلو د الله سره تخکار کړو وای مال یو ازمره جوړ کا الکان د ګلونه کوي کان چټکه ورکړو خستنی وای دا ولکم ځای جوړي وای دا ول سر وای د سه ازمره جوړ کا چې سر یې چې بلټه کې ورکړې وای دای کوم ځای دی وای دای پنځه ده وای د سیاس مری جوړ کړي چې پنځه نه چې بلې ورکړې وای دای څه وای دا وغوږ جوړو وای د سیاس مری جوړ کړي چې وغوږی نه هغه ول ما به سر او به پنځو به وغوږ ازمرین دی لره جنازه نشته ده د سې جنازه نشته ته د اهل حدیثو سره ودرېګا چې تار مانو کې چې کښ کې په ما باندې د سې جنازه وشي او مرګرو دا ټول وصیتونه ولیکي چې زمنګ جنازه دی اهل حدیثو کې دا د اقامت تکبیرونه دي نه کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر او لاړم نو کله به دی راشي نو دی بزر ویره قرآن او حدیث کې دا نور څه مقصد نه دا اعتراض اصل پدې دی چې الله وی اليوم اکملت لكم دینکم ما دین پورا کړو دی وی دا آیات غلط دی وای مونږ ته قرآن او حدیث کې کلمه وخی وای مونږ ته قرآن او حدیث کې کلمه وخی نو په عرش لیکلی وکنه لا اله الا الله محمد رسول الله ادم علیه السلام په وسیله نیولې و ادم علیه السلام په څه کړی و وسیله نیولې و نو یا به وای چې دا حدیث نه دی نو چې نه دی نو توسل به زوات کې ولی پیش کې او یا به وای چې حدیث دی نو کلمه په غټه لیکلی و لا اله الا الله محمد رسول الله نو کله به وای چې دغه دی دا د بوریده رضی الله عنه یو روایت دی فتح المجید کې دی خدای دا کتابونه د عقیدې دي چې د محمد رسول الله په بیرغ لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلي زما ورونو ډېر احتیاط کوئ کله وایي که دا قرآن او حدیث پوری موږ ته پکې میخې وخیوئ نو قرآن او حدیث سره ډیران خوندې ته در پکې زه میخه وخیم اوس به زه وایم ما ته د جومات کې یو جوټ او سنډه ورخیوه نو دا د سنډهګانو ځای دی او که قرآن او حدیث کې داسې وي چې د دې د ثبوت د منبع مسند د فردوس دیلمی کې مشته دی فقه حنفي کې مشته دی کتاب الهدیه د هدایې څلورم جز کې لیکلي دي دا پکې شته دی که نه چې دا نوع من البقر دی جاموس الحمدلله زمونږ پوره دین دی زما ورونو زمونږ دې دین کې به د کیفیت اتباع کې او دې کې به د کمیت اتباع هم کې کله کله خلک دعاګانې کوي د بلکې یو اوازه لګېدلې ده یاره وابین وایي خیراتونه نه مني موږ یو ته خیرات وکړه داسې یو جومات جوړ کړه لکه دې مسلمان جوړ کړی چې موږ یې منو که نه منو او ته صحیح خیرات وکړه چې موږ یې خورو که نه خورو خو ته دا لړمۍ او یو څه او بل څه او رواجي خیراتونه کوې هغې باندې موږ څوک څه کوو موږ ته شریعت دا نه دي ویلي ته ګېډه مړه کړه نو کله به دی وایي چې یاره دا اهل حدیث ښه خلک دی خو دی امامانو ته کنځلې کوي او زمون شیخ مخکې ویلې لعنت دی په هغه چا باندې چې ائمة المسلمین ته هغې ردې بدې وایي زما ورونو کله کله دی وایي پیران نه مني څه شی نه مني پیران نه مني موږ صحیح پیران منو رحبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله خو چې پیر نه او د پیرانو پیښې کوي دا خلک مونږ نه منو پیر درته صحیح ښیم
پیر عبدالوهاب مانکی دغه کتاب د هدایت الابرار تر حواله د شرک جرړې ختمې کړي دي. تذکرة الابرار والاشرار د اخون درویزه کتاب دی. هغې کې هغه د دې مشرکانو باندې رد کړی دی او سم تیز ورغلی دی. وی ای فسر بدترین از خلق خدا مشرکین است. بچیا د الله په مخلوق کې مشرک د الله څخه بدي شي. شیخ عبدالقادر جیلانی چې دا دوی ته لوی ځوان وایي، لوی ځوان وایي راورسېږي. اکثر چې ښځه ډوډۍ پخوي تنور کې د روټۍ خوېږي وایي لویه ځوانه د بغداد صاحب راورسېږي. ترور یې لوی ځوان صاحب نه پاسپورټ شته دی، نه ورسه ویزه شته دی او نه داسې ډایرکټ د لیزر شعاع ده چې راورسېږي. بل لوی ځوان پارسي او دغه باندې پوهېده، په عربۍ باندې خو پښتو باندې خو نه پوهېده. او ځکه لوی ځوان راغی او تاسو دې تنور ته ولاړ یو خاوند دې راشي او ته وایې چې د عربۍ څه کوي چې دلته سړي کوټه کې ولاړ دی، په مرګ دې وجني. دا لوی ځوان دی، د ده کتاب دی غنیة الطالبین د شیخ عبدالقادر جیلانی. ناشنا خبرې هغه کې لیکلي دي. یو یې دا لیکلی دی وایي یو شپه ما د الله بندګي کوله، وایي چې ګورم یو کټ راغی ستوري پې لګېدلي وو، زما مخې ته کېناست. وایي ما ته یې وویلې چې عبدالقادره وایي ما چې وایي چې الله را لېږلي وو چې ستا بندګي بس پوره شوې ده او نوره بندګي مه کوه. اوس هم دا بزرګان چې وایي اول عقل حیولاني کي او بیا عقل بالملکه او بالفعل او اخیر دا وایي بیا واجد د قوت القدس وګرځي. او د دې نمونه افلاطون ذکر کوي، څه دروغ قیسې هم ولکوي. وایي ته الله بخلی رسېدلی پیري. اوس هم دا بعضې وایي یاره دا وایي رسېدلی دی، چېرته ورسېده؟ مون نه کوي، رسېدلی دی. د پېښور کې یو پخوا تقریبا 1987 کې مونږ ورغلي وو، د ګرم پیر کې یو لوی سنډکور کې ناست وو، مونځ اودس نه و. د مونځ کوم ځای کې کوي؟ یاره چې د یو من سکاره خوړلي دي، یو من سکور چې څوک وخوري نو مونځ ورته مات شو. دا عبدالقادر جیلاني دی، دی ورته وایي الله خو ویلي دي چې واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، د مرګه پورې د الله بندګي وکړه. نو که زما هم د مرګ نیټه خو ښه او که نه نو بیا خو تاسې دروغجنې وایي. وایي کټ اوچت شو ما ته یې ویلې که د قرآن علم د څه نه وی، داسې ډېر پیران موږ تباه کړي دي او ګمراه کړي دي. دا شیخ عبدالقادر جیلانی وایي یا فقیر الخلق و مشرک الخلق تقول فی صلاتک ایاک نعبد وفی قلبک کم اله غیر الله. زما ورونو د الله بندګي دې کې به موږ د شریعت اتباع کوو کمن او کیفن. الله دې موږ صحیح د الله بندګي کوونکي وګرځوي. انشاءالله بیا به یو داسې مقرره شي د عبادت نور شرطونه به وویو او بیا به د مخلوق عبادات ذکر کړو. زما خپله ذهن کې دا موضوع وه چې کوم عبادت الله ته غوره دی او د چا عبادت الله ته قبول دی او د کوم چا عبادت په تله د میزان کې دا وزن کوي. انشاءالله داسې یو موقع به الله راولي بیا به ویو. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسې داسې دیني مجالسو کې بیا به راجمع کړي. الله دې زموږ او ستاسې نه راضي شي. زموږ زندګي دې الله د قرآن او حدیث څخه وګرځوي. زموږ خاتمې دې الله په ایمان کړي. زموږ د قبر زندګي دې الله د نور د جنت نه ډکه کړي. الله دې زموږ عملنامې په خلاص راکړي. مخونه دې الله سپین کړي. د حوض کوثر وبم دې الله د محمد رسول الله نصیب کړي. ذوالجلال والاکرام دې زموږ څه آسان حساب وکړي چې هغې ته عرض ویلی کېږي. او الله دې زموږ تله د میزان په طاعاتو باندې ډکه کړي. پل صراط باندې هم دې اعلی طریقې باندې الله پورې باسي. او رب العالمین دې موږ د هغې چا نه وګرځوي چې مفتحة لهم الابواب او د الله د خوا نه ورته ویل کېږي سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. وصلی الله وسلم علی عبده ونبیه محمد وآله وصحبه اجمعین.